ما إن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. مؤمن ببارك دا رازي دا ابو هريره روایت ته ان شاء الله راځي او روان درسونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم سره زميلاو شوم بهر او زه د جنابت په حالت کې ملامبلي مينو نو د رسول صلی الله علیه وسلم د عادت چې څوک به سره ملاو شو داغه د لاس به نیو یا د ګوته به ولنیوا او دې به سره روان شو نو دې د ځان سره روان کو اوس د حیا د لاس رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل نشي چې تاسو سره نظم او دې ادب او احترام ته وګوره دا خبره د غلطه ښکاری چې زری د پیغمبر سره روانه موزري په دې حال کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوزي کې مصروف شو او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوزي کې مصروف شو او دې ته پټ شو لاړ ویلامبل به د رسول سم دی مینه محبت ته ګوره د ملګرو سره ملګرتیا دی ته وي محبت دی ته زموږ د ملګرتیا غوځي ټولې دي نن ملګری سبا ورانه د دومره چې انسان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سینې د محبت نه ډکه چې به رسول سم وګوري چې ابو هريره نشته نو انتظار وته کو پارځي د به کې ولم بل اوراغه رسول سم د بازي کې ناس رسول سم ته چرته تللی یا رسول الله بس د جنابت په حالت کې زما دا نه خو چې تاسو سره په دې حال کې ګرځم نو رسول سم ته سبحان الله مؤمن نه پلیتي دا حدیث هم دې د پاره چې مؤمن نه پلیتي دې څنګه مطلب چې نه پلیتي یعنی باطن دغه پاک اگر کدی د جنابت په حالت کې خو دې پلیتی سي نه چې د سره لاس نشي ملاواله دې په خالو خلکو کم چې مشرانو کې دی مشران لیدلی هغه ته دې پته ده چې څنګه هغه د خبرې کولې دی مبارک چې سره جنابت په حالت کې داغه نه به پرشته پلیت جوړ کړه پرشته پلیت خبرې بچا سره نه کې ډوډۍ بنه خوري ګرځي بنه پزمک نبی بازو امیرانو صاحبانو او مولیانو صاحبانو چې کوم په کور کې مولیان شوی دي هغه ته د طریقه خولې چې کې سره په جمعات کې پروتي او غسل په لازم شي د سره وسکه نو دغه دوه طریقې ما په خپل کتري په کتابچه کې د کتابچې چې خرسي یند ډېر خطرناک چې کله نوم پینې لپاس په گاډو کې خرسي او تجارت الته دې ته څوک نه ګوري چې مثال کې د کتاب د سره خو چې زما د گاډي نه خرشي کده د شیعه کتاب دی کده د بریلی دی کده د هرچا خو چې خرش نه بلی چې کور ته وروړي نه غوي وي بس ډیر زبردست کتاب ته ډیر خولي مسلې بیان کړي نو ته ته پوښتنه کوي تاسو څومره سبق ویل وي موږ سبق نه ویل خو د مسلې خولي دا هغه سره معلوموله چې د مسلې خدي او کبدي دي چې هغه خپل علم کړي نه ته څنګه صفت کې نه داغي به دوه طریقې چې را سره بیا په شاکه د جمعات نه بس یا به د ټوکی خوره او ځکه یو قسمه د ټلیفونو کې ورځوي چې سړی ودی رپاسي او په دې باندې غسل لازم شوی نو دې بده کټ نه څنګه کوزي او سبا کوي معتمه ده خو اسانه طریقه ده وې څنګه ما بالټې د شپې ډک ساتي دي کټ سرت او چې څنګه سره پاسي بس وبدي په دغه کټ کې بزن اړې او به دي ځکه چې قدم نشي دا اوس لکه ته چې دې بالکل حقيقي پلیت دی د دې مسلې نه دی خبر چې مؤمن نه پلیتي